سلامونه هاونیکې هیلې هیلهمند یم چې جوړ او روغ به یاست. تېره شپه ایران څه ناڅه 400 میزایله پر اسرائیل باندې وتوغول. دا راپورونه د ایران د طرفدارانو رسنیو خپاره کړي دي. د بل طرفه اسرائیلي رسنیو ته نږدې رسنیو بیا ویلي چې نه، دا د 180 څخه تر 200 میزایله وه. د بل طرفه امریکا ته نږدې رسنۍ بیا وایي چې نه، دا 400 میزایله وه، خو امریکا په دې لارې کې چې عربي هیوادو کې چې کوم اډې وي هغوی د لارې بندې کړي دي او دا میزایل هلته کنټرول کړي دي. نن پر دې باندې خبرې کوو چې د دې جګړې ګټونکي او بایلونکي څوک دی، دا جګړه د چا ده، دا جګړه کله شروع سوه. زه پر دغه باندې خبرې کوو او تر اضافي خبرې تېرې شو. لومړی غواړم چې احساساتي خبرې وکړم. ډېر هیوادوال وایي چې هره موضوع په ډېر صادق ژبه وایي او هغه کوم حقیقتونه دي هغه ته نه وایي. اول کې خو زه وایم چې ایران پر اسرائیل باندې حمله وکړه، ښه مضبوطه وار یې وکړ، ښه وهل یې وکړه. 400 میزایلونه په اسرائیل کې ومښتله، 600 اسرائیلیان یې پکښې کې ووژله. دا هغه احساساتي خبرې دي چې بعضې نور یوټیوبران کوي، خو ډېر خلک هماغه ته بیا خوشحاله کېږي چې دا ډول اوسي. که بیا غواړئ چې په حساب کتاب باندې سره خبرې وکړو، اول کې راځو پر جګړې باندې خبرې کوو چې دا جګړه کله شروع سوې ده او دا جګړې ریښه د کوم ځای ده. جګړه په اصل کې په 1954 کال کې په افغانستان کې شروع سوه. دا هغه وخت چې محمد ظاهر شاه آخري وختونه وه، د داود خان راتګ و. دا هغه وخت دا جګړه شروع سوې ده او دا جګړه د غربي هیوادو د ګټو دپاره پاکستان ملیشه یې جوړ کړ او راوړه افغانستان ته. افغانستان هغه وخت کې د نړۍ قوي اقتصاد و، یو قوي پوځي نظام یې درلود، هر څه پکښې کې تباه سوه. جګړه د 1954 څخه تر 2021 پورې دا جګړه په مستقیم ډول په ګرم روانه وه او په دې کې نږدې تر 10 میلیونه انسانان په افغانستان کې ووژل سوه، شهیدان سوه او کډوال سوه. دا ټوله بدبختي افغانستان ته پرېښوله. په 2021 کې چینایانو او روسانو طالبان ته یې مرستې وکړې چې کله د امریکایانو سره د جګړې مخامخ مقابل کې د امریکا مصرف روزانه تر 300 میلیونه ډالره ورسېدو. وروسته امریکا په دې پوه سو چې یاره دا جګړه دلته نور ماته ګټه نه کوي، زه د دې ځای څخه ووځم. د امریکا د وتلو سره روس څه وکړه؟ روس مستقیم واخیستل، هلته یې په اروپا په دروازې کې په اوکراین باندې حمله وکړه تر څو امریکا هلته بېغمه کښېنني، دلته نور جګړه وسي. دا جګړه چې کله هم هلته شروع کړه، هغه چې جګړه ته هلته شروع سوه نو امریکا مجبوره و چې هلته د اوکراین مرسته وکړي، اوکراین سپورټ کړي او د اوکراین سپورټ کول هغه په هغه منطقې کې ډېر ګران کار و، ځکه چې روس څه شی دی؟ دا خوا روس دی، دا خوا اوکراین دی. روس د دیوال په هاخوا باندې خپل وسلې هړولې، ډزولې، او امریکا د نړۍ د دې کونج څخه وسلې اخیستله، داسې ته یې وړله، اوکراین ته یې وړله. یو خو د دې رسول، یو خو د دې منظمه کول، د دې مدیریت کول، تر هغه ځای رسول او تر هغه ځای کې بیا محافظه کول، دا ټوله مصرفونه وه. چې کله هم وسلې رسوله اوکراین ته، روسانو به ډز هغه ځای وهلو او ټول وسلې به ورته مامور او ټوله بدبختي ورته جوړوله. یعنې دلته هم امریکا او متحدینو ته یې ډېر ضربې ورکړې. بیا بله خبره چې سوه دا و چې کله هم امریکا ته یې ښه ضربې ورکړې، وسلې هلته به ختم کړي، د پکښې کې د اروپا اقتصاد یې ښه تباه کړو. دا ور کې جګړه یې راوړه چیرې؟ په منځنۍ اسیا کې. منځنۍ اسیا کې جګړه شروع کړه. که تاسو ویډیوګانې لیدلې وسي، په دغه ورځ کې داسې ویډیوګانې شته چې د لبنان او د غزې همدا ډول په داسې ځای کې په دغه دوه ځایو کې اوس ویډیوګانې وتلې دي. داسې تونلونه دي چې بیخي مستقیمه پکښې کې موټر پکښې کې نظامي موټران پکښې کې حرکت کوي. دا په غزې کې وه، دا په اوس په لبنان کې دي. نو د دې ښکاري چې د دې جګړې دپاره ډېر پخوا پلان نیول سوی و، داسې تونلونه جوړ سوي دي، داسې نظامي تجهیزات هلته ځای پر ځای سوي دي. دا یې خو یوه خبره ده. اوس په دا بله ورځ کې د اګست په 28 باندې روسانو خپل یو بسته پوځ داسې ته واستوی، د سوریې ته یې واستوی. یعنې هلته سوریې کې هم خپل لاسه ځای پر ځای کړه. بله خبره څنګه وه؟
په افریقایي هیوادو کې په غانا او په سودان کې هم دلته جګړه روسانو خپل واګنر ګروپونه هستولي دي. دا ډېر وخت کې چې هلته هم جګړه روانه ده. یعنی امریکا تر ډېره حده مشغوله کړې ده. داسې مشغوله کړې ده چې د اوس امریکا او متحدین په دې باندې حراسه دي چې دا کوم یو سپورټ کې په کوم ځای کې ځان ورسیږي. د افریقا څخه خو ډېر اروپایي هیوادونه وایستل او ټولو هغه د چینایانو خپل تر کنټرول لاندې راوړي دي. د دې خو هم اوکراین کې هم ښه قوي جګړه روانه ده. دلته هم اقتصادونه یې خراب کړي دي. د جرمني اقتصاد مخ پر تباهي روان دی. همدا اوس چې کوم کسان په جرمني کې دي حالت هلته ډېر خراب دی. او همدا ډول که راسو پر داسه باندې په نورو اروپایي هیوادونو باندې د ټولو چغې راوتلې دي. تاسو دغه ویډیوګانې وګورئ. هره ورځ کې د پارلمان په پارلمان کې جګړې دي د اروپا چې بند کړي دا جګړه. یعنې د دې جګړې زور د یوې هفتې دپاره د یوې میاشتې دپاره دا خلک نه لري. مګر افغانستان کې دا جګړه 50 کاله روانه وه. 50 کاله وه او پر موږ باندې چا اخم ونه والی. او دا جګړه چې نن یوه میاشت کېږي په مرکزي منځنۍ اسیا کې لږ ګرمه سوې ده. یو څو دانې توغندۍ ولیدل سوي دي په کې دومره چغې د نړۍ څخه وتلي دي. دا جګړه 50 کاله مخکې پر افغان ملت باندې شروع سوې ده او تر اوسه پورې شهیدان اخلي موږ. اوس راځو پر دې باندې خبرې کوو چې په دې کې اسرائیل ګټونکی دی که ایران ګټونکی دی. وروره دا کومې وسلې چې ایران ډزوي دا د ایران وسله نه ده. دا ټکنالوژي دا ټول سیستم د چین څخه راځي. دا ټول ټکنالوژي د روسي څخه راځي. ایران هم دا اوس کې د خپل یو هغه بل ورځ کې د دوی په ملي تلویزیون کې یو ښځې یوازې چاوې هاچوله. یعنې چې دوی ډېر ضعیفه دي. هغه بل ورځ کې د کرونا په وخت کې دوی یو په ملي په نړیواله سطح باندې اعلان یې وکړ چې موږ داسې رادار جوړ کړی چې د کرونا دا څه معلومیږي. دا خلک ډېر سرټمبه دي. یعنې د دې هغه کوم هغه دانشمندانو هغه ساینس پوهانو ته هم چې کښېني کله کله داسې شان وایي چې سړی پوهېږي چې یار دا خلک ډېر ضعیفه دي. دا په حاصل کې په شا کې بل څوک ناست دی او د نهاکه داسې رقصي ورا رقصوي. او بله ورځ کې یو بله ویډیو بل تصویر که تاسو لیدلی اوسئ 2 ساینس پوهان په لابراتوار کې کار کوي. لابراتوار کې کار کوي. د یو ساینس پوه ماسک نسته او د بل ساینس پوه چې بیا ماسک څه د هغه د سکرشي نسته. او په یو داسې لابراتوار کې کار کوي چې بخاري پکښې کې والی حتی ایر کنډیشن هم نه لري. نو د دې څخه ښکاري چې دا خلک ډېر ضعیفه دي. دا پس له پرده چې دي دلته نور خلک دوی ته کار کوي. دوی ته دا وسلې چې جوړوي نور خلک یې جوړوي. مګر دا نور خلک یې جوړوي دا په څه خاطر یې جوړوي؟ خپل د شخصي ګټو دپاره یې جوړوي. همدا اوس چې د ایران وګوره د ایران څو نفره پکښې ووژل سوه. ایران ولې جواب ونه سوای چې ورکړي چې کله هم په منځني ختیځ کې د روس او د چین کسان پکښې کې تلفات یې ونیوله دا پلی ورته ویل چې اوس یې وډزوه. هغه وسلې هغه شیان چې دي هغه ټولې اجازه د روسانو څخه ده. د دې خو هم اسرائیل یعنې څوک؟ یعنې امریکا که د دوی دفاعي سیستم دی که د دوی وسلې دي که هر څه دي دا د امریکا په سیستم باندې ډیزاین شوي دي. اوس دغه نن مې یو راپور نشر کړی د اسرائیل اقتصاد حدوداً 70 سلنه کړت راغلی دی. کارخانې وتلې دي. ټوله کاروبارونه دلیدلي دي. ټوله سیستمونه په ټپ ولاړ دي. دا د ملک هر کوم ملک چې اوسي هم ایران مخ پر تباهي دی هم اسرائیل مخ پر تباهي دی. لبنان او فلسطین او دا بل پکښې کې دا څه نه درلود. خو د اقتصاد وخت هم صفر و لکه موږ چې شی نه لرو. همدا اوس ایران ولې ما سره جګړه نه کوي؟ په دې خاطر جګړه نه کوي چې زه هېڅ شی نه لرم د بایللو دپاره. ایران وایي که زه ورسره جګړه وکړم په یو ژړې بشکې باندې راځي ننوځي تر تهرانه ځان رسوي. نو زه څه دپاره د دوی سره جګړه وکړم؟ څه شی لري چې د لاس یې ورکړي؟ هېڅ شی نه لرم. نو چې نه لري زیاتره هغه دا هیوادونه چې دوی وګوره روس او چین په دې کې مستقیمه نه دخل کېږي. امریکا او اروپا ولې مستقیمه نه دخل کېږي. نور هیوادونه یې نور خپل په پیسو په زور باندې نور خلک هلته جنګوي. د دې څخه موږ باید درس واخلو. درس دا دی چې وروره د بل چا جګړه خپل کور ته مه راوړه. همدا اوس چې ایران ته د زیاتره کسان وایي ایران ډېر غیرتي دی. ایران غیرتي دی. د ایران غیرت به یو څو ورځې بعد ته د زورې معلوم سي. دا خو اوس یې وډزوله. اوس یې 400 اوس وډزول 200 یې هغه وخت وډزولی. ښه د دې پیسې به څوک ورکوي؟ د دې پیسې خو بیرته د همدغه غریب ملت څخه ځي. همدا اوس یې اقتصاد وګوره. نن وګوره د تومن یې بیا راوړېدی. یو تومن څو ورځې مخکې په 8,500 اسرائیلي ډالر باندې تبادله کړی. نن 42,000 ته ورسېدی. یعنې د ایران تومن بیا کښته ولېدی.
نو دا د ایران په تاوان دی او هلته هم اسرائیل په تاوان دی. ګټونکي څوک دي؟ چینایان او روسان او هلته هم امریکا او متحدین. لا تر اوسه پورې جګړه ختمه نه ده چې اوس نړیوال قدرت جګړه اوس پر دغه باندې روانه ده چې نړیوال قدرت د چا په لاس کې اوسي، که هغه د چین په لاس کې اوسي، که د روس په لاس کې اوسي، که د امریکا په لاس کې اوسي. اوس جګړه په همدې باندې روانه ده. هغه دا څه افریقایان یو متل لري، وایي د فیلانو په جګړې کې کروندې خرابېږي. پوه شوئ؟ یعنې کله چې فیلان جګړې کوي هغه واښه او هغه شنه چې دي هغه خرابېږي. نور خو فیلان ته خو تاوان نه رسي، فیلان یو دوه درې ضربې چې ورکړي یو پرېوتل او بل تر ولاړېږي، خبره خلاصه ده. خو کروندې پکښې کې ډېر تباه شوه. نو دا هم چې دوه قدرتونه پکښې کې جنګېږي نو څوک تباه کېږي؟ کوچني او ضعیفه ملتونه پکښې کې تباه کېږي. لکه موږ چې تباه شو، موږ خپل اردو د لاس ورکړ، خپل اقتصاد مو د لاس ورکړ، د هر څه مو د لاسه ورکړ. اوس هېڅ شی نه لرو. ټوله ورځ کې د بل چا په خیراتو ته ناست یو، د مؤسساتو ته ناست یو، خیریه بنسټونه څو نفر راځي زموږ په ملت باندې تجارتونه کوي. نو په همدې خاطر باندې زه تاسو ته وایم چې د غیرت تعریف زده کړئ. غیرت وګوره، امریکایي ته که ووایي چې غیرت یعنې څه، ته غیرت ماته معنا کړه، هغه غیرت به تا ته څه وایي؟ غیرت وایي وروره زما ملت دې خوندي واوسي، زما ملت دې برق ته لاسرسی ولري، زما ملت دې ښه کور ولري، زما ملت دې ښه ډوډۍ ولري، زما ملت دې د پردي دروازې مخ ته ونه درېږي چې خپل ماښام ډوډۍ وغواړي، ما ملت دې انټرنټ ته لاسرسی ولري، ما ملت دې د ژوند اولین اسانتیاوو ته لاسرسی ولري، زما ملت دې یو ښه روغتون ته لاسرسی ولري، زما ملت دې ښکلې موټر او تیارې او هر شي ته په لاسرسی ولري، زما ملت دې په نړۍ کې خپل د پاسپورت سره چې زه ما ملت د نور نړۍ ملتونه دې ورته لاس په نامه ودرېږي. دا د غیرت تعریف امریکایانو ته دی. او که بیا راسو چې زموږ په آسیایي هېوادو کې غیرت یعنې څه؟ غیرت یعنې دا دی چې ورځه ولاړ ورور مړ کړه، ورځه ولاړ خیرات ټول کړه، ښځه واستوه د مؤسسې مخ ته، ورځه خیریه بنسټ راوړه، په یو عکس باندې خپل ملت وشرموه. دې ته موږ غیرت وایو. او که موږ ډېر غیرتي خلک یو. وروره غیرت تعریف زده کړئ. غیرت خپلواکي ته وایي. هغه خپلواکي ته چې د هر خوا څخه ته پوره اوسئ، هم د اقتصاد پوره اوسئ، هم د سیاست پوره اوسئ، هم د نظام پوره اوسئ، د هرې خوا څخه ته پوره اوسئ. بیا په هغه صورت کې ته چې غیرتي تکړه هر څه. په دا خبره چې نن تاسو ته مو وکړئ په دې باندې مه خوشحاله کېږئ چې ایران حمله وکړي، ایران څخه هم څو ورځې بعد زور باد راخیږي او د دې څخه به هم وخیږي، خو دا خو لا دومره که یو پشتیبان لري چې سبا یې بیرته راپورته کړي، مګر دا بیچاره پکښې تباه کېږي. د دې خو پشتیبان دومره نشته. سبا ورځ کې د دې ماښام ډوډۍ پر باندې ودرېدل، هېڅوک هم ورسره مرسته نه کوي، بیا به ملت یې راباندې پورته کېږي، خپل د ملت جواب به هم نه لري. ښه، دا د نن ورځې ویډیو. هیله یم چې په دې جګړو کې احساساتي برخورد نه کوو. هر جګړې څخه باید تحلیل وکړو او خپل د ملت او خپل د آیندې دپاره یو شی. تر بیا مو سلامونه. موږ ډېر موضوعات جوړ کړي دي. که سیاسي موضوعات غواړئ ووینئ نو دلته کلیک کړئ، او که غواړئ اقتصادي موضوعات وګورئ نو دلته کلیک کړئ، او که غواړئ چې د تل لپاره راسره واوسئ نو دلته کلیک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. مننه.